د محمد نبی ساحل لخوا په افغانستان کې د عادي په نوم خدماتو کې په سلګونو کسان کار کوي. د کرکټ درنو لیدونکو ستړي مشئ. که څه هم موږ څو ځلې د محمد نبی ساحل په اړه باندې لیکنې کړي، راپورونه مو نشر کړي دي او دغه ستر ولسمشر مو ستایلی دی، خو یو ځل بیا د خدماتو موږ اړ کړو چې د کرکټ سربیره د خدماتو په اړه هم معلومات ورکړو. راځئ په لومړیو کې یې د کرکټ په اړه وغږیږو، له هغې وروسته به یې د عادي په نوم چې کوم خدمات د پیل کړي دي په هغې به هم وغږیږو چې څومره پانګونه یې پې کړې ده او څومره کسان پکې په کار بوخت دي. محمد نبی د افغانستان له هغو ویاړلو شخصیتونو څخه دی چې د کرکټ په ډګر کې یې د اوږدې مودې لپاره نه ستړي کېدونکی خدمت کړی دی. هغه شاوخوا 18 کاله د ملي لوبډلې لپاره ولوبېد. د افغانستان نوم یې نړیوالو ډګرونو ته ورساوه او د یو مسلکي، متعهد او با انګیزې لوبغاړي په توګه وپیژندل شو. نبی یوازې یو لوبغاړی نه و، بلکې د ټیم لپاره د باور او ثبات سمبول و. د هغه تجربه، مشرتابه او هڅې د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې مهم رول لري. ولسمشر په سختو شرایطو کې هم خپل هدف له لاسه ورنه کړ او تل یې د هیواد د عزت لپاره هڅه وکړه. اوس مهال محمد نبی د خپل هیواد د خدمت لپاره یو نوی پړاو پیل کړی دی. هغه په هیوادنۍ کچه د روغتیا او نورو عامه خدماتو په برخه کې فعالیت کوي او هڅه کوي چې د خلکو ژوند ته اسانتیاوې برابرې کړي. دا کار د هغه د ژمنتیا او د ولس سره د مینې ښکاره بیلګه ده. محمد نبی دا ثابته کړې چې ریښتینی اتل یوازې په میدان کې نه پیژندل کیږي، بلکې هغه څوک دی چې د خپل ولس د پرمختګ لپاره هم کار کوي. د هغه دا هڅې د ستاینې وړ دي او د راتلونکو نسلونو لپاره د الهام سرچینه ده. د محمد نبی ساحل خدمات په دې ډول دي: د عادي په نوم روغتون چې لسګونه ډاکټران او نور خلک پکې کار کوي، د عادي په نوم میډیکل کمپلیکس، د عادي پلس په نوم روغتون، د عادي میټرنیټي روغتون، د عادي په نوم آیمي روغتون، د عادي په نوم زیږنتون، د عادي نینو روغتون، د عادي بیبي روغتون، عادي څلیریش فارمیسي، عادي ویلاز او هوټلونه چې دا هم په پغمان کې دي، چې دې ډول هوټلونه تر اوسه پورې په افغانستان کې نه وو جوړ شوي او اول ځل یې سرلاری محمد نبی جوړ شو. عادي خصوصي لیسا، عادي پوهنتون، عادي انرژي ډرینک، عادي ښارګوټی، عادي ټریډ سنټر، عادي ایرلاین، عادي بس سرویس، عادي هایبریډ مارکیټس او کېدای شي یوه ورځ داسې راشي چې ډیر نور خدمات به هم عادي پیل کړي او دغه خدمات به د هیوادوالو په درد وخوري. که څه هم اوس په دغو خدماتو کې لسګونه ان سلګونه او تر زرګونو پورې افغانان په کارونو بوخت دي او حلاله نفقه ګټي، کېدای شي په راتلونکي کې محمد نبی ته الله تعالی لا توفیق ورکړي چې له دې ډېرې سترې پروژې وکړي. هغه چې یو ولسمشر یادیږي، د ولسمشر په څیر کارونه هم کوي.